تباهۍ کې د کمی راوستلو نړۍواله ورځ نن د اقوام متحده د عمومي اسمبلی په اهتمام په تباهۍ کې د کمی نړۍواله ورځ لمانځل کیږي. په شروع کې دغه ورځ په 22 دسمبر 1991 میلادي کې لمانځل کېدله. په جنرال اسمبلی کې د منظور شوي قرارداد مطابق دغه ورځ 14 اکتوبر ته منسوب کړې شوه. د دې ورځې د لمانځلو هدف په تباهۍ کې د راوستلو په اړه د پوهاوي لوړول او په نړۍوالي سطحه یوه سوله ییز کلتور ته وده ورکول دي. د تباهۍ ډیر ممکن صورتونه کېدای شي لکه قدرتي آفتونه، ځمکني خطرې، دهشتګردي، ناڅاپي پیښې، سخت خطرونه او داسې نور چې د هغو له وجې نه صرف په خلقو کې اضطراب خورېږي بلکې د سرمایه کارۍ په مهمونو کې هم خلل راځي. به هر حال اسلام د صلح او سلامتۍ دین دی او د سوله-ییز عملونو هرکلی کوي. په هر صورت صلح هغه مهال ممکنه ده کله چې نړیوال قدرتونه د امن د حصول لپاره د دوه مخي معیارونو پرېښودلو ته آماده شي.